پښتو کې یو متل ده چې وایي ځینې ځان جوړوي او ځینې جهان جوړوي. ملګرو دوه انځورونه دي، یو د ډاکټر عبدالله یو د ډاکټر اشرف غني. راځئ چې د دوی کارونه پرتله کړو، څوک ښه دي او څوک بهتره دي، ترڅو ټول ملت په واضح توګه پوه شي. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. په یو تصویر کې عبدالله او حکمتیار ګورو چې په تیرو ټاکنو کې د خپلو ماتو، د ټاکنو د نه منلو او د پراخه مظاهرو په اړه بحثونه کوي. د وطن، ملت او خاورې هېڅ غم او اندېښنه ورسره نشته. که افغانستان هر ډول بحراني حالت ته ولاړ شي نو دوی په کیسه کې نه دي، بلکې خپل شخصي ګټې ورته مهمې او لومړیتوب لري. په بل انځور کې یو سپین ږیری ضعیف په دې هېواد د زړه له ژورو مین ولسمشر وینو چې د ټاکنو د پایلو کامیابېدو او ناکامېدو هېڅ په کیسه کې نه دی. لکه څنګه چې له ټاکنو وړاندې عبدالله، حکمتیار او نورو نوماندانو په ولسمشر نیوکې کولې او ولسمشر د دوی د نیوکو هېڅ پروا نه کوله او ملت یې د هېواد د ابادۍ او پرمختګ په اړه جوړې کړې برنامې تشریح کولې. همغه شان اوس هم عبدالله، حکمتیار او نور سیاسیون د ناکامېدو او مظاهرو په اړه ناستې کوي او د ولسمشر محمد اشرف غني د خپلو مامورینو سره ناستې او له مامورینو حساب غواړي، لارښوونه ورته کوي او وظیفه ورته سپاري. د شپه ورځ په ځان د دې هېواد د ابادۍ لپاره یو کړې ده. دا انځورونه په یوه شپه اخیستل شوي دي. صرف فرق دومره دی چې عبدالله او حکمتیار د تیرو 3 لسیزو دښمنان او د نن دوستان د خپلو شخصي ګټو په تلاش سره ناست وو او ډاکټر محمد اشرف غني د ملي ګټو، وطن جوړونې او د هېواد په ځان بساینې په خاطر کار او د خپلو مامورینو سره ناست وو. که چېرته دغه احساس ډاکټر عبدالله، حکمتیار او نورو جنګي او سیاسي مشرانو سره و نو نن ورځ به دوی هم د دې هېواد د پرمختګ لپاره کار کوه. نن به دا هېواد په دې حال نه و. هېوادوال به مو هره ورځ د غم او ویر په ټغر نه و ناست. دا هېواد به نن ورځ د پردۍ جګړې میدان نه و. په دې وطن کې به د باندنیو استخباراتو دومره ژورې ریښې نه وې غځولې لکه نن ورځ چې د هېواد په هر رګ کې ژورې ریښې خورې شوي دي. نن به موږ نړۍ ته د سوال لاس نه غځوه. د نړیوالو د چندو او د سوال پیسو ته به نه و ناست. وطن به مو ګل ګلزار و. باید ووایم چې دا هېواد کله هم بحراني او نازک حالت ته تللی نو د همدې لیډرانو له لاسه تللی. که خدای جل جلاله مکړه بیا په هېواد بحراني او نازک حالت ته ځي نو پړه به یې د همدې مشرانو په غاړه وي. دوی ته هېواد او ملت هېڅ ارزښت نه لري. ټولې شتمنۍ، کورنۍ، تجارتونه او راکړې ورکړې په خارجي هېوادونو کې دي. اولادونه یې د نړۍ په معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې او نایټ کلبونو کې د ملت په پیسو عیاشۍ کوي. دوی فقط د سیاسي جوړاوی او په افغانستان کې د پردیو د پروژو د عملي کولو لپاره پاتې دي. که حالت نازک شي نو دوی او د دوی کورنۍ ته هیڅ زیان نه رسیږي. په همدې اساس ورته د هېواد بحراني او عادي حالت د پام وړ نه دی، بلکې بحراني حالت ته د خپلو ګټو په خاطر ترجیح ورکوي. درنو لیدونکو که چیرې مو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل سبسکرایب کړئ ترڅو له هرې تازه و پیښو څخه ځان خبر کړئ.